محترمانه ټولو ملګرو مینهوالو ته او سلامونه او سره ټولو یارانو دوستانو ته مسافرانو ته خدای پاک دا ټولو ته مشکل آسانه کړي. مزید دینه بعد که مو زندگی خدای نه غوښتې دی خوشگوار زندگی مو غوښتې دی ویلې څه دین است مو زندگی به څه مزید چلیږي. خو بیا مو په زمانه کې پخوا زمانه کې به د غرانې سندرې وي مو ته به دا بجو مجو کې به ویله اوس بجې ورکې شولې موبایل یې شولې څه شولو خو هغو غرنیو سندرو کې لکه کوم خوندونه مزې وو کوم مینه محبت وو هغه نن سبا هغه کې نشته د ټکنالوژۍ کې. نو مزید زه به تاسو ته که تاسو خوښ شوي یوه غریزه سندره وایم انشاءالله امید خدای نه دی. د تورو غرو وي د تورو غرو توره خماره ته تا خوړلم خبر کړی خو به دې ومه وي و د ما د غرونو د ما د غرونو په نیاره چې ته په خیال کې د راتم قهر دې کړم اوي و په لویو غرو د خدای نظر دی وي ګرانه په سارې واورې تالې دي چاپېر ګلونه وه پاس په تیرا خدای وروینه بیا نری باران دی باران بیا نری باران دی باران پاس په تیرا خدای وروینه بیا نری باران دی باران بیا نری باران دی باران سپینې غوښو اوښې پړکه وکه بیا نری باران دی باران بیا نری باران دی باران ما ویل ګلی دی په تیرا دې وروینه که نه بیا نری باران دی باران بیا نری باران دی باران باید به خبرې مسافرانو لپاره وکړو یا د مسافر وي د مسافرو لویه خدایه باران وریږي چوک به ځای نه ورکوي نه وي سر ته مو غوټې خښتې کېږده پردی وطن دی ورکې نشته بلښتونه وي و د مسافر وي د مسافر وطن قدم دی مخې وطن ته کوی څه سای وخې جینه وي د مسافر وطن قدم دی په ځن قدم کې د وطن ارمان کوي نه وای یا الله ته مهربان بادشاه ټول مسافران خپلو خونو ته خوشحاله خوشحاله سفر ډکو منګولو راوستلی کې امین. خدای خیر خدای مو ټولو مسلمانانو نه انسانانو نه ته د رحم نظر وکړي مو حال بندې مهربان شي. ګرانه د جلخانې سمټ د ډاډې خوږوینه پرېږده
څخه شټونه راکي زه د پردیو کورونه منې کېدمه خولې کې به ماته مات غاښونه یوسي وای وای چې د پردي کور ته ورځي په دیوالونه وای مسافري مو خوست ډېره نه ده کړې ده کراچۍ ته د څو سمندر نه پورې د باور نه کوم نه 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 زړه مو نه ټینګېږي اوس یې هلته پاسو شي بیا به پرې کېدای نه شي بس کراچۍ کې خو خدای شتمنۍ ډېرې سختۍ تېرې شوي دي اول خو پیل خو به اردو له ډېر پوتي وو چا سمه خبره کوله امونه به اوس خرپېده نه بالکل مې د خپله هېڅ توجه نه ده ساتلی په دې څه سره مې شوق وساتي شتمن د خپل پاکستان ډېر دی کور د ورکې چلیږي او بغونه بغیچې مې لګولي دي لږ بیز یو وخت یې 2500 ونو څه ته سیفټي کوي یو ماشوم بچي غوټوله ډېر اسانه دی که نه وي مور نه وسپاره چې ته بل ورور ته یې ویر که د یوه ونه څه غوټوي دوه به ته خپله وخه څه مکمله ډیپټي کوي لکه اوس دا وخه سرو ونې دي غرونه دي سامې دي مزید په دې سطح باندې خدای کوي داسې 10-15 هزار بوټي به انشاءالله رحمن مو ته دوا کوي چې زه ونې ورڅوم هغه یې چېرې امن راغلو نو خدای د مو امن دپاره سوچ کړي